السلام علیکم ګرانو کتونکو، امیدوارم چې ټول به روغ جوړ یاستئ. ملګرو، په نن ویډیو کې به زه تاسو ته وایم چې د هندوستان د فلمو ډېره مشهوره اکټره اروشي چې کوم د نسیم شاه ته مبارکي ورکړې ده. دغه خبر به تاسو هم کتلی، خو ما هم تېره ورځ دغه خبر وکته. په دغه خبره کې څومره حقیقت ده چې اروشي نسیم شاه ته رښتیا مبارکي ورکړې ده. بل به زه تاسو ته د رشید خان مینوالو ته یو ډېر زبردست او د خوشحالۍ خبر ورکمه، بلکې یو بل د خوشحالۍ خبر به د رشید خان مینوالو سره که خیر زه شریکمه. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوه سئ. خو که تاسو هم د رشید خان او نسیم شاه مینوال یاستئ، دغه ویډیو هم در سره حتما لایک کړئ او نورو ملګرو سره هم شریکولی سئ. نو راځم اول خو به زه تاسو سره دغه د اروشي او نسیم شاه معامله چې کومه ده اصل کې ده ایشا کپ کې هم ګرمه سوې وله چې اروشي نسیم شاه ته اشاره وکړله هلته میدان ته. اروشي د فلمو اکټره ده، د هندوستان ډېره مشهوره اکټره ده، فالوورز هم ډېر زیات لري. یو وخت کې مس انډیا هم سوې وله، د انډیا ټول نه ښایسته موډله چې کومه وه هغه هم دغسې وله. هغې نه وروسته بیا فلمو ته راغله. نن سبا ډېره مشهوره ده. خو دلته یو کمنټ ما پرون وکته چې اروشي چې کوم د نسیم شاه ته مبارکي ورکړې ده. ما وغوښتل راځه زه یې چک کړم چې دا خبر صحیح ده که نه ده صحیح. خو چې کله زه انسټاګرام ته لاړم هلته مې د نسیم شاه پروفایل وکته، نو هلته یې ورته د رښتیا مبارکي ورکړوله. دا څنګ کې به تاسو ته دغه کمنټ هم ښکاري چې هیپي برډے یعنې نسیم شاه ته یې لیکلي دي کنګریچولیشن اون بین کانفرډ ود هونر ډي ایس پي رینک، یعنې پولیسانو هونر یې چې تا ته درکړی دی، یعنې هغه ته زه تا ته مبارکي درکوم او هغه یې مبارکي مې ورکړې. نو دغه خبر بیخي صحیح ده چې د هندوستان د فلمو مشهوره اکټره اروشي نسیم شاه ته مبارکي ورکړې ده. څنګ کې به تاسو ته کمنټ هم ښکارېږي، دغه یې ورته لیکلي دي. بیا نسیم شاه هم ورته لاندې کې لیکلي چې تھینک یو ورته ویلي دي، یعنې مننه. نو دا خبره صحیح ده چې د دوی په منځ کې خامخا څه روان ول، ځکه په ایشا کپ کې دغه خبره هم ډېره زیاته ګرمه سوې وله. او بل به زه تاسو ته د افغانستان رشید خان مینوالو لپاره یو بل د خوشحالۍ خبر راغلی ده چې هغه 100 باله لیګ چې کوم ده دغه د انګلینډ لیګ ده، شروریزه لوبه کې خو یو 100 باله خو 100 باله لیګ کې 100 باره کرکټ چې ډېر مشهوره ده. تېر 2 کاله مو وچلېده، هغلته هم کامیابه څه رشید خان یو ځل بیا ټرینډز روکټس په نوم باندې چې کوم ټیم ده خپل ځان سره ساتلی ده. 1,40,000 پاونډ باندې لکه چې رشید خان دوی ځان سره ساتلی ده، چې ډېرې زیاتې پیسې کېږي. تاسو خپل حساب ولګوئ، ډېره قیمته بیه باندې رشید خان ټرینډ روکټ ټیم چې کوم ده ځان سره ساتلی ده. په دغه کې نور احمد هم تېر کال لکه چې لوبه ترسره کړې وله، یو نیم لوبغاړی بل هم هغه 2 کاله مخکې خو محمد نبي قیس احمد هم ورته لوبېدلی ول، ظهیر خان پکتین هم لوبېدلی ول. صرف رشید خان دوی ځان سره ساتلی ده ټرینډ روکټ په نوم باندې کوم ټیم ده. دغه بقیه نور ټول د افغانستان لوبغاړي دوی خوسي کړي، یعنې نور احمد هم خوسي کړی ده، محمد نبي خو یې هسې نه خوسي کړی و، او دا نور لوبغاړي قیس احمد ظهیر خان پکتین هم لکه چې لوبېده، څومره لوبغاړي چې تېر کال لوبېدل هغه ټول یې خوسي کړي دي. او بل سبا ته د افغانستان او د دوبۍ دویمه شروریزه لوبه هم که خیر ترسره کیږي. په دغه مې ویډیو جوړه کړې ده، میوند کرکټ نیوز پیج ته لاړ شئ، هلته مې پوره معلومات که خیر تاسو سره شریکه کړي دي. هغه ویډیو وګورئ، تاسو ډېر په اسانۍ سره هغه لوبه په خپل موبایل کې لایو هم کتلی شئ.